په سعودي عرب کې د جوب دپاره د سی وي جوړولو یو اسانه طریقه ده په درخوایم داسې ډېر ویب سایټ به تاسو لیدلی وي په کوم کې چې پیډ ویب سایټ هم وي او نون پیډ هم وي مثلا فری ویب سایټ وي نن درته په کینوا موبایل اپلیکیشن کې ډېره یو اسانه طریقه درخوایم په دې کې مختلف قسم تاسو فارمیټ خپل سلیکټ کولی شئ ډېر فارمیټ دي په دې کې د خپل مرضۍ مطابق فارمیټ پکې سلیکټ کولی شئ که د پکچر والا وي که د نون پکچر والا وي مثلا یو ATS فرینډلي سی وي پکې ښه آرام سره جوړولی شئ راځئ چې سکرین ته لاړ شو او په سکرین درته در وښیم د دې یو اسانه طریقه سکرین ته راتلو نه پس به تاسو د کینوا موبایل اپلیکیشن کولاو کوئ او په دې کې به سرچ بار ته لاړ شئ په دې کې به انګلیش ریزیوم ولیکئ یا به پکې صرف ریزیوم ولیکئ په دې لیکلو نه پس به تاسو ته مختلف قسم سی وي مخې ته راشي په دې کې به تاسو یو سی وي سلیکټ کئ او هغه سی وي سلیکټ کول نه پس به تاسو ته یو داسې څه پیج کولاو شي په کوم کې چې تاسو لیدلی شئ په دې کې تاسو خپل تصویر چینج کولی شئ تصویر هم چینج کړو په دې کې تاسو د تصویر کراپ کولی شئ وړوکی کولی او غټولی شئ پکې بیا دا بره سیټ ته پکې د نوم چینج کولو یا د دې بیک ګراوند چینج کولی شئ تاسو پکې کلرفل راوستئ یا بلیک اینډ وایټ کې راولئ تاسو به نوم چینج کوئ ورپسې دلته تاسو پروفایل وغیره د کنټینټ دپاره به تاسو د چیټ جی پي ټي استعمال کولی شئ په چیټ جی پي ټي کې تاسو خپل کنټینټ تیار کړئ او هغه بیا هلته نه کاپي کړئ هلته پیسټ کړئ خپل ورک ایکسپیرینس به پکې ولیکئ څومره لکه کم چې ستاسو ریکوایرمنټس وي په سی وي کې او کم ستاسو کوالیفیکیشن وي هغه به په دې کې ولیکئ د دې نه پس به تاسو په دې کې د ډاونلوډ سیسټم ډېر یو ښایسته طریقې درته پکې درښودلې ده په دې کې تاسو په PDF کې ډاونلوډولی شئ PNG کې ډاونلوډولی شئ مختلف فارمیټ یې له درکړي د ډاونلوډ هم په کوم کې چې تاسو د خپلې مرضۍ ډاونلوډینګ کولی شئ او ډېره په اسانه طریقه باندې